د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن دونۍ دوشنبه د 1446 هجري سپوږمیز کال د سفر میاشتې 9مه نیټه ده چې د 1403 هجري لمریز کال د زمري میاشتې 22 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین په حضور کې په هرات کې د فریلانسینګ د یو مرکز پرانیستل. په هرات کې د زمري 24مې ورځ د لمانځلو په موخه لازم تدابیر نیول. د اتکا دفتر لخوا هرات اطلاعات او کلتور ریاست ته د ځینو نشراتي او هنري وسایلو مرسته. په ورته وخت کې چې د زمري 24مه په هیواد کې د اسلامي امارت د بریا 3مه کلیزه ده، د هرات سیمهیز مسؤلان د دغه ورځې د شاندارو مراسمو د لمانځلو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د هرات ولایت مرستیال مولوي حیات الله مهاجر د زمري 24مه تاریخي او مهمه ورځ بولي او وایي چې په دې ورځ د اشغال په وړاندې د اسلامي امارت د مجاهدینو 20 کلنه مبارزه نتیجې ته ورسېده. ښاغلی مهاجر زیاتوي چې سږ کال هم د دې ورځې د لمانځلو لپاره تدابیر نیول سوي او په شاندارو مراسمو به ولمانځل سي. خو د هرات ښاروالۍ مسؤلین هم د زمري 24مې نیټې د لمانځلو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي او وایي چې له څو ورځو راهیسې د بیرغ لګولو، د سړکونو د څراغونو لګولو او د ښارونو لګولو لړۍ روانه ده. د هرات ښاریان هم وایي چې د زمري 24مه د هیواد د ټولو هیوادوالو لپاره د ویاړ ورځ ده. دوی وایي چې دا د ویاړ ورځ باید په سمه توګه ولمانځل سي. د یادولو وړ ده چې د زمري 24مه له افغانستانه د امریکا او د هغې د متحدینو د وتلو ورځ د اسلامي امارت د بریا د ورځې په توګه لمانځل کیږي او په ټولیز ډول لمانځل کیږي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین وایي چې په تیرو 2 کلونو کې په بېلابېلو علمي او مسلکي برخو کې په زرګونو ځوانان د اسلامي امارت له ملاتړه برخمن سوي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت دغه مسؤل چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې او په هرات ولایت کې د آزادو زده کړو د ځانګړي پروګرام د پرانیستلو په مراسمو کې ګډون کړی و. هم د آزادو زده کړو د پروګرام یا د آنلاین کار د پراختیا په برخه کې د خپلې جدي ژمنې خبره کوي. بشپړ حال په چمتو کړي راپور کې. د ځوانانو د نړیوالې ورځې د لمانځلې په مراسمو کې د هرات ولایت د سلګونو ځوانانو حضور او د فریلانسینګ د پرانیستلو پروګرام. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین وایي په تیرو 2 کلونو کې زرګونو ځوانان په بېلابېلو علمي او مسلکي برخو کې د اسلامي امارت له ملاتړه برخمن سوي دي. تنها در زون شمال ما به ارزش 3 میلیون دلار یک پروژه دارم که در 2 سال به 15000 جوان در 2 بخش، هم در بخش‌های علمی و هم در بخش‌های حرفوی برای جوانای عزیز کشور هم ارتقای ظرفیت، برنامه‌های ارتقای ظرفیت داده می شود و هم صاحب کار می شوند. خو د هرات د سیمهیزې ادارې مسؤلین هم ځوانانو ته د کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې د اسلامي امارت د جدي هڅو خبره کوي. اسلامي امارت په ټولو برخو کې هڅه او کوښښ کړی دی د دې لپاره چې ځوانانو ته کاري فرصتونه ایجاد شي. تاسو شاهد یاست څو ورځې مخکې د هېواد په پلازمېنه کې کار او امور اجتماعي وزارت د کارمندانو لپاره یو سیمینار رابللی و. د نظام په سطح باندې که نظامي ځواکونه و اکثره کې ځوانان دي، کې فتح راوړه هغه ځوانانو، که اوس فلحاله په ادارو کې موجود دي هغه هم ځوانان دي. نو ګواکې نظام مو هم له ځوانانو جوړ ده. د آزادو پروګرامونو یو شمېر مسؤلین او ګډونوال د دې پروګرام پر پراخېدو د ټینګار ترڅنګ د آنلاین آزاد کار پروګرام د ګټو په اړه هم دا ډول نظر لري. بعد از ختم این دوره ما دوره های عمومی را آغاز خواهیم کرد که انشالله امیدوار هستیم در جریان 1 سال آینده ما بتانیم حداقل 20000 جوان در سطح کشور در این بخش تربیت نماییم. برنامه فریلنسینگ یک برنامه جهانی است که ما میتونیم از سراسر دنیا در این برنامه اشتراک کنیم و عایدات خیلی خوبی داشته باشیم و ما در همین 2 ماه گذشته بالاتر از $305 تنها از یک سایت فریلنسر از freelancer.com عاید داشتیم
که این یک دستاورد خیلی خوبیه برای ما که تازه برای شروع یک ما شروع کردیم و $305 یک شروع خیلی خوبیه. د یادونه وړ ده چې د فریلانسینګ پروګرام په لومړي پړاو کې تر دې دمه د دې پروګرام پیرودونکي تر $50,000 ډیر عاید لري چې تمه ده په پراخېدو سره به یې څو برابره زیات سي. د هرات د سیمې ادارې مسؤلان د ښاریانو د اسانتیا په موخه راتلونکې اونۍ د شپې بازار د جوړېدو خبر ورکوي. د مسؤلانو په وینا له ټولو ریاستونو او ګمرکونو څخه غوښتل شوي چې خپل کورني تولیدات، لاسي صنایع او توکي د شپې په بازار کې چې په اونۍ کې یو ځل پیلیږي په آزاده توګه وپلوري. یو شمېر صنعتکاران او ښاریان د زیاتو دندو د پیدا کولو او د بېلابېلو تولیداتو د خرڅلاو د زیاتوالي لپاره د دغه مارکیټ پرانیستل مهم ګڼي. بشپړ حال په چمتو کړی راپور کې. په هرات ښار کې د شپې بازار د جوړولو په موخه مطبوعاتي کنفرانس جوړ سو. په دې غونډه کې د هرات د صنایعو او کانونو خونې مسؤلین او د هرات د سوداګرو اتحادیې دغه شپنی مارکیټ د پرانیستلو هدف هیوادوالو ته د اسانتیاو برابرول او په بېلابېلو برخو کې پلورونکو ته د کار د بازار زمینه برابرول وبلل. اصناف، پیشوران، تجار و سرمایه‌گذاری که علاقمند هست که در شب بازار جایگاه داشته باشه، حضور داشته باشه، محصولات خود به فروش برسانه، اینجا آگاهی پیدا بکنن و بیاین در شب بازار اشتراک بکنن. برای یک تعداد برادرای دکاندار ما که جنس دارن و میارن با علاقه برای مردم خود ارائه خدمت میکنن و مردم ما با شوق از طرف روز مصروف به کار و زحمت هستن، از طرف شب برای 100-200 امرای فامین خود میان جنس مورد ضرورت خود با تخفیف ویژه یعنی در نظر گرفته شده انشالله این به دست میارن. په ورته وخت کې د هرات د صنایعو او سوداګرۍ مسؤلین وایي چې د دغه ډول مارکیټونو جوړول د کورنۍ تولیداتو په معرفي کولو کې اغیزمن تمامیدای سي او له ټولو سکتورونو څخه د سوداګرو له اتحادیې وغوښتل چې په دې بازار کې ونډه واخلي. په دې بازار کې هم د امارت اسلامي د اصولو او د مقرراتو سره سم زموږ تاسې هغه خوندې چې هغه ضرورت و دې ته لري چې باید خپل د کور یا خپل روزمره ضرورت پوره کړي نو هغه هم کولی شي چې په دا بازار کې اشتراک وکړي د خپلو ضروریاتو د پوره کېدو لپاره. بازار که ایجاد میشه خوبه، مثلا از این طرف شب هوا هم سرده، مثلا از این میتونم مثلا بیایم مثلا از این بگه کار خوبیه ولی که مثلا از این امنیته گپ و گفتی امنیه. اگر این کاری بشه که اینجا مثلا بازار از طرف شب خوب باشه کار خوبه، خیلی بسیار که بسیار آسایش مردم واسه راحتی مردم بسیار کار خوبه. د دغه ولایت د ښاروالۍ او ترافیکو ریاستونو مسؤلین دغه مارکیټ د تنظیم او د ګڼه ګوڼې د مخنیوي په موخه د لازمو تیاریو خبره کوي. پلیس‌های پرسونل داره که در روز اونا کار می‌کنن، الحمدلله در شب هم ما اونها داریم. ما میتونیم با اونا ان شاءالله در این بخش استفاده بکنیم و ارگان‌هایی که زیر ربط در این بخش شب بازار هست ان شاءالله از همه ما می‌خوایم که استفاده بشه به خاطر نظم و به خاطر دیسپلین این شب بازار. مدیریت ترافیک و آمادگی دارد که در تنظیم جاده ها و نظم وسایط نقلیه همکاری و هیچ مشکل انشاءالله پیش نمیاد در شهر. د یادونه وړ ده چې ټاکل شوې ده د دغه مارکیټ د یوې اونۍ په موده کې د ولایت مقام ودانۍ مخې ته او د عامه سړک ترڅنګ د شپې لخوا پرانیستل سي. د تیکا د دفتر لخوا د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست ته یو شمېر نشراتي وسایل ورکړل سول. په هرات کې د تیکا د دفتر مشر ډاکټر عرفات دینیز وایي چې په دغو مرستو کې هغه توکي شامل دي چې د اتفاق اسلام ورځپاڼې او باختر اژانس د مدیریت په پیاوړتیا کې مرسته کولی سي. په همدې حال کې د هیواد اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین قاري محمد یونس راشد د هنرمندانو خبریالانو د مالي ملاتړ د تاریخي ابداتو د بیارغونې په برخه کې د دغه دفتر له همکاریو مننه وکړه. د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس الحاج مولوي احمد الله متقي هم د تیکا د دفتر له همکاریو څخه قدرداني وکړه او ویې ویل چې دغه اسانتیاوې د اتفاق اسلام او باختر اژانس د خبریالانو د کار په پیاوړتیا کې مرسته کوي. د فلم جوړولو وسایل، د رڼا او غږ ثبتول کمره او هغه اسانتیاوې دي چې تیکا دفتر د هرات اطلاعات او فرهنګ ریاست ته ورکړي دي. یو تنغل په هرات ولایت کې د اسلامي امارت د منصوبینو لخوا ونیول سو. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ د 12مې امنیتي حوزې منصوبینو یو تنغل له دغه حوزې اړوند سیمو څخه د غلا په تور لاس په لاس نیولی. له دغه کس څخه 2 غلا سوي ګرځنده موبایلان او نور غلا سوي توکي ترلاسه سوي چې اوس مهال د اسلامي امارت د ځواکونو تر څارنې لاندې دي. په هرات ولایت کې د اسلامي امارت ځواکونو لخوا 2 تنه د الکولي مشروباتو په تور ونیول سول. د هرات امنیه قومندانۍ د 14مې امنیتي حوزې منصوبینو د یوې پلټنې په ترڅ کې یو تن د الکولي مشروباتو خرڅلاو او استعمال په تړاو نیولی دی.
له دغه کسانو څخه یوه اندازه الکولي مشروبات هم ترلاسه شوي او اوس تر څارنې لاندې دي. اوس هم ستاسو پام راوړم د سبا ورځ د هوا اټکل. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکې. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین په حضور کې په هرات کې د فریلانسینګ د یو مرکز پرانیستل. په هرات کې د زمري 24مې ورځ د لمانځلو په موخه لازم تدابیر نیول. د اتکا دفتر لخوا هرات اطلاعات او کلتور ریاست ته د ځینو نشراتي او هنري وسایلو مرسته. درنو قدرمن لیدونکو دا ودانۍ شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه تر بیا مو پولیو څښتن ته لاس پر. دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې په سرو وینو دا د شهیدانو کور دا د